که یو سړی صرف پیپر میریج وکړي، د ویزې د حاصلولو دپاره او د نیشنلټي د حاصلولو دپاره دا درست دي که نه؟ پیپر میریج دې ته وایي که نه چې واده او نکاح نه کوي، خو صرف لاړ شي هلته چې کوم د دې خاص دفتري د واده په بار ملکونو کې، نو هلته لاړ شي او صرف کاغذي کاروایي وکړي چې دا زما ښځه روضې خاوند یم او مونږ نکاح هغه وکړه. دا صرف د دې دپاره خلک کوي چې ویزه او نیشنلټي میلاو شي. دی وایي چې دا پیپر میریج صرف د کاغذي کاروی د کاغذي شادي چې دغه چې دی واده چې دی دا درست دی که درست نه دی؟ ناروا دی. ښه دې ته دوکه وایي، دوکه فراډ ورته وایي. فراډ او دوکه چا سره هم نه وي په کار. ښه مسلمان دپاره دا روا نه ده. هغه د مسلمان سره وي او که د کافر سره وي. فراډ او دوکې به مسلمان نه کوي، مسلمان دپاره حرامه ده. هغې سره زمونږ څه کار دی؟ صحیح ده. هغې وروسته سوال وکړو که نه، وایي د کافر نه سود اخیستل ولې حرام دي؟ نو ما ورته د کافر زنانه سره زنا ولې حرامه ده؟ ما له ته دغې جواب راکړه، زه به دې جواب درکړم. مسلمان به داسې نه کوي. دا د مسلمان احکامات دي، مسلمان به د خپلو احکاماتو خیال ساتي. د چا سره دي دې ته به نه ګوري. الله څه وایي بس د هغې مسلمان به د هغې پیروي کوي. ښه تابعداري به. ستاسو باره کې چا ویلي دي چې تاسو دا خبره کړې ده چې په یو جومات کې دویمه جمع کول دا ټیک نه دي، حالانکه په حدیث شریف کې خو دې فضیلت راغلی چې دویم جماعت او دریم جماعت یې وکړی شي. آیا واقعي تاسو دا ویلي؟ بالکل ما داسې ویلي دي. ښه حدیث شریف کې چې کوم راځي، په حدیث شریف کې دې ما ته څوک وښیي چې په یو جومات کې دویمه جمع ثابت ده؟ په مسجد نبوي کې دې وښیي، په مسجد قبا کې دې وښیي، په مسجد حرام کې دې وښیي چې صحابو یا نبي علیه السلام دویمه جمع کړې ده؟ هغه چې حدیث کې کم فضیلت راځي او فضایل اعمال ډک دی د هغې نه، دا بې وقوفه خلک دې ته ګوري. په حدیث شریف کې راځي چې نبي علیه صلات وسلام وفرمیل چې په تاسو کې څه کسان یو ځای شي، نو یو دې اذان وکړي، بل دې اقامت وکړي او جمع دې ورکړي. دا ډېره زیاته بهتري دنیا فضایل راغلي، تاسو به اورېدلي فضایل اعمال کې تبلیغي حضراتو. په دې کې خو د جومات لفظ نه دی راغلی، هغه خو امیر صاحب راغی فضایل اعمال چې روزانه وایي، په هغې کې راغلي چې په تاسو کې یو څو کسان په صحرا کې یو دې پکې اذان وکړي او بل دې پکې اقامت وکړي. داسې دي په صحرا کې د جومات ټکی او پکې نشته. په هر ځای کې چې انسانانی بهتره دي دپاره دا ده چې دې ځان له جمع وکړي. خو په هغې جومات کې دویمه جمع کول ناروا دي چې د هغې امام او مؤذن مقرر وي، چې د یو جومات مؤذن اذان کوونکی او د یو جومات امام مقرر هلته دویمه جمع کول مکروه دي. ځان لمونځ ته ښه دی. نه پوهېږئ په دې خبرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه جمع شوی وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مسجد نبوي ته راغی، لمونځ ته شوی، وفد راغلی او د هغې سره ملاقات و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو جمع ورکړې وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه جمع شوی وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی، جمع شوی ده جی. نبی علیہ السلام کور ته لاړی، هلته یې مونځ. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین هغې نه چې به مونځ شو، فقهاء کرامو لیکلي چې مونځ به ترې وشو، جومات ته به راغلی، مونځ به ترې شو، ځان له به یې مونځ کوو. او فقهاء کرامو ذکر کړي دي که څه خلک راشي او د هغې نه جمع شوي، لکه داسې جوماتو چې د هغې مؤذن او د هغې امام و، نو هلته دویمه جمع کول د دې لپاره مکروه. او بیا د هغې وجه یې بیان کړې ده چې څه وجه ده؟ وایي وجه دا ده چې په داسې جومات کې چې مؤذن او امام مقرري، وایي د دې جمع غټی. اوس که چېرته په دې کې ته دویمه او دریمه جمع شروع کې، هغه اصل جماعت چې دی هغه به کمزوری شي. خلک به وایي چې دویمې درېمې جمع کېږي ګورو به، او تاسو ته ما ویلي سستي خو انسان هلاکوي، تباه کوي. بیا به خلک ړومبی جمع له نه راځي چې دویمې او درېمې ته به انتظار کوو. دا ښه کار وشو که غلط کار وشو؟ جماعت وران کو که جماعت جوړ کو؟ جماعت وران کو د مسلمانانو. ځکه دا څیزونه ناروا دي. ښه پوهېږي. یو ځای کې په یو حدیث کې راځي چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ بار تللی په یو سفر باندې او په یو جومات کې دویمه جمع کړې وه. یو روایت شته داسې، امام ابن حجر اسقلاني رحمت الله علیه په هغې باندې کلام کړی دی، او بیا فقهاء کرام او نور محدثینو په هغې باندې کلام کړی دی ډېر زبردست. او دا یې ذکر کړي دي چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې صحابه کرامو سره یو ځای شو، دویمه جمع په یو جومات کې کړې وه، هغه د لارې جوماتو مسافر و. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ
مسافر او صحابه کرام سره او هغه د داسې جمعاتو چې نه مؤذن مقرر نه امامو. یاد ساتي دا خبر ځان سره ګوره، بهتر کار دار چې یو دوه درې کسان راجم شي او جمع خپل وکړي دا بهترین کار دی. او داسې جمعات چې د هغې مؤذن او امام مقرري په هغې کې دویمه جمع کول دا مکروه دي، ځان لمونځ ته بهتر دی. او وجه مې ته بیان کړي څه وجوهات څه وجه دي وجه څه ده دا مې ته بیان. او بالکل ما دا ویلي دي ښه. او دقه زمونږ مذهب دی، مذهب حنفي هم دقه دی. صحیح دی جی. دا مې یو خبره ده چې په مرکز کې خلک راځي او جمع کوي دویمې او درېمې، د مرکز خپل امام او مؤذن مقرري. یوه دویمه خبره ده د مرکز والا چې هغه دویمې درېمې جمع کوي په داسې ځای کې کوي چې هغه ځای د جومات ته حدودو نه باري. که د جومات ته حدودو نه بار په جومات کې نه جومات ته حدودو نه بار یو سړی دویمه درېمه جمع وکړي کولی شي، هېڅ نقصان نشته. صحیح ده. په جومات نه ځای به نه مقرروي، خلکو کې سستي راځي، بیا به چې دویمه درېمه جمع کېږي ګورو به ورسره. تل اوس احتیاط پکار دی په دې کې مسلمانانو.